منګ د خپل الله د نعمتونو شکر په پوره طریقې سره نه ادا کړي بلکې منګ ډېر ناشکر بندگان یو زموږ کوم یو نعمت چې منګ د هغې شکر ادا کړو یوازې ساه اخیستل کړه دې نعمت منګ سره الله حساب شروع کړي نو منګ یې ګورې شکر نه شو ادا کولی او نه منګ د هغې بدله شو ادا کولی سعودي عرب کې په اسپتال کې یو عالم هغه دا سالنډي مرض ورته رسېدلی و اسپتال کې پروت دی نو اکسیجن یې ورته ولګاو اکسیجن یې ورته ولګاو نو په سعودي عرب کې که ستاسو خیال یې هلته دوایانې مویانې وغیره دا شي نو ډېر زیات ګران وي اکسیجن یې ورته ولګاو صرف 24 ګنټې 40 ګنټې ورته اکسیجن لګولی و اخره کې چې کله بیا پسې بل راغی هر شي وشي بیا هغې ورته فاتوره وایي بیل جرای پای کې لیکلي 2500 ریال 2.5 ریاله دا ویل اکسیجن د هغې بیل دی په تا پسې جمع شوی دی عالم ورته ویل دا څه شي بیل دی ویل دا تا ته 40 ګنټې اکسیجن لګېدلی او ستا دې نه شو اخیستلی عالم په ژړا شو په چغو چغو یې وژړل ډاکټر ته تپوس کوي وایي صاحب ولې ژاړې هغه ورته ویل ژاړم په دې باندې صرف لږه زما ساه بنده شوې وه 24 ګنټې ما ته اکسیجن ولګېده زما نه 2500 ریال زما نه بیل نه اخیستلی کېږي زه شپه ورځ لګیا یم د خپل الله دغه راکړی اکسیجن بې دریغه استعمالومه تپوس د خپل ځان ادا کوم چې په ورځ د قیامت الله را سره د دې حساب کوي ما سره خو هېڅ نشته دی زه به د دې قیمت د کوم ځای نه ادا کوم زه په مخره کې یم کله چې دا خبره ډاکټر وویل ډاکټر په چغو باندې شوی چې دې خبرې ته خو زموږ څوک نشته دی نن زما ساه بندېږي په اسپتال کې ما ته اکسیجن لګېږي سختۍ تکلیف یې په ما باندې او د رب العالمین دغه راکړی اکسیجن شپه ورځ کلونه 50 کاله 80 کاله 30 کاله 80 کاله زه استعمالوم او د بیل مې هېڅ قسم سوچ نه دی کړی چې که الله نه په ورځ د قیامت تپوس وکړي چې فلانه تا دومره اکسیجن استعمال کړی